د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څه به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه. د لوی افغانستان تلویزیون ته په خیر راغلاست. نن څنګه چې تاسې زموږ موضوع ګورئ، دا د پنجابي ریاست لاسوهنه او د لوی افغانستان مخنیوی، د دې په اړه به در سره موږ خبرې کوو. ډاکټر صاحب هم په خپل نظر دغه کوي، خو لومړی به زه دا پاور پوینټ کې چې ما جوړ کړی دی دا کوم پریزنټیشن دا به در سره شریک کړم. دې کې داسې دی چې پښتونخوا د افغانستان خاوره ده. یعنې یوه ستونزه دا ده لکه دا غټ مشکل چې د پنجابي ریاست او د افغانستان په منځ کې دی، دغه د پښتونخوا خاوره ده چې دا د افغانستان خاوره وه او اوس پرې پنجابي ریاست ناجایزه قبضه کړې ده. بیا دې په لوی افغانستان کې د پنجابي ریاست لاسوهنه او لاسپوڅي، نو دې په خاطر باندې بیا دوی په افغانستان کې همیشه لاسوهنه کوي، دې په خاطر باندې چې افغانستان ثبات طرف ته لاړ نشي یا ډېر پرمختګ ونه کړي او دومره د ژوند سهولتونه باید د پښتونخوا نه کمې، ځکه که بیا چېرته د افغانستان د ژوند سهولتونه او د پرمختګ او پرمختیا د پنجاب او د پښتونخوا نه کمه وي، نو بیا دې په خاطر باندې به پښتانه سره نه یوځای کېږي. نو دوی همیشه کوښښ کوي که چېرته لوړه شي او پرمختګ زموږ ثبات او هر څه زموږ د پښتونخوا نه لوړ، خپله به پښتونخوا د افغانستان طرف ته راځي. دوی په خاطر باندې دوی په افغانستان کې چې دی همیشه لاسوهنې کوي، دغلته ځان لپاره داسې دغه هم پیدا کړي ځینې ګوندونه او ځینې د ګوندونو مشران او ځینې لاسپوڅي خپله په افغانستان کې چې د هغې د لارې په افغانستان کې باید دوی جګړه وکړي چې د افغانستان ثبات طرف ته لاړ نشي او پرمختیا طرف ته لاړ نشي. پیژندنه د افغانستان جغرافیوي او تاریخي حدود، پښتونخوا د افغانستان برخه ده. نو دې په خاطر باندې دا لکه په همیشه پاکستان یا پنجابي ریاست ډار لري که چېرته افغانستان کې ثبات راشي نو خاورې حق وغواړي او بېرته به لوی افغانستان طرف ته بیا ځي او د هغې دعوه به کوي. که چېرته افغانستان یو د نظامي لحاظ هم پیاوړی شي، اقتصادي لحاظ هم پیاوړی شي، نو بیا خو ډېره په اسانۍ باندې کولی شي خپله خاوره بېرته ترلاسه کړي. نو د دې په خاطر باندې هغه نه پرېږدي چې افغانستان یو پرمختللی هم د نظامي لحاظه او هم د اقتصادي لحاظه شي. بیا د پنجابي ریاست هدف د پښتنو ویش ساتل او د لوی افغانستان مخنیوی. نو دې په خاطر باندې دوی همیشه غواړي چې د پښتنو په منځ کې همیشه هم دغه جګړې دوام وکړي، چې دغه ویش چې دی دا د پښتنو په منځ کې هم داسې باید بقا پیدا کړي لکه څنګه وخت چې د انګریزانو د وخت نه شروع شوی دی چې دوی بېرته یووالي طرف ته لاړ نشي. بل د جګړه د پرمختګ مخنیوی او د افغان ملت د یووالي مخه نیسي. همدغه چې څنګه دی لکه نو دوی بیا په دې باندې پوهېږي چې دا جګړه ده چې دوی د لارې به دوی د پرمختګ مخه نیسي او بیا به ورسره خپله چې کله پرمختګ نه راځي او په افغانستان کې جګړه نو په یو جګړه ځپلي هېواد پورې خو بیا خپله نور پښتانه بیا نه غواړي مثال خبره چې راشي د هغې سره یو ځای شي. نو دغه غټې مسلې دي چې دې ته باید ټول افغانان متوجه اوسېږي. بیا د ستراتیژیک ژوروالی او تل د نظام ضد ډلې، دا لکه د پاکستان یو خدام دی هغه سټریټیجیک ډیپ چې وایي که نه، لکه چې غواړي افغانستان خپل هغه پالیسي د سټریټیجیک ډیپ طرف ته ورسره وړي، دې په خاطر چې هلته همیشه دوی د هند نه ډال لري پاکستان او داسې فکر کوي که چېرته هند په دوی باندې حمله وکړي نو شاته باید دوی سره داسې یوه اضافه خاوره وي چې بیا که چېرته دوی تښتي یا خپل هغه وسایل وړي چې هغه ورنه بیا دفاع وکړي. نو هغه غواړي چې همدې په خاطر باندې افغانستان غواړي چې دلته دا کوم مشران یا کوم حکومتونه راځي دا باید همیشه د دوی د اثر رسوخ لاندې. نو دې په خاطر باندې دوی همیشه هلته ځینې ډلې پیدا کوي، بیا که هغه ډله د دوی هغه د څه چې د دوی هغه پالیسي ده هغه ورسره نه مني، بیا د هغې په ضد باندې بله ډله پیدا کوي. نو همدغه شان د جګړو ته هم دوام پیدا کېږي او د دوی هغه خپل کوم غوښتنې چې دي هغه هم بیا په دوی باندې په زوره به مني. بیا د پاکستان غواړي افغانستان د هند پر ضد ستراتیژیک ژوروالی وګرځوي. نو دې باندې مخکې ما خبرې وکړې د افغانستان د خپلواکۍ د افغانستان د خپلواک سیاستونو مخنیوی کوي. همدا چې دی چې کله جګړه په یو هېواد کې او دوی ماته چې کله یو منظم حکومت راشي، لږ ثبات پیدا شي، پرمختګ شروع شي، نظامي قوت پیدا کړي، نو دوی بیا داسې خپل ګوندونو د لارې بیا هلته داسې جګړه شروع کوي او دوی بیا مرستې کوي او هغه جګړه چې ده هغه بیا پر مخ باندې بیایي او هغه همیشه هغه جګړه چې ده بیا دوام پیدا کوي. نو دوی همیشه چې کومه ډله د دوی په تبه وي خو چې په حکومت کې راشي او د دوی ځینې غوښتنې ونه مني بیا هغې پسې به بله ډله پیدا کوي. دا موږ په دې 4 لسیزونو په ډېر وخت کې موږ دا ولیدل او دا موږ ته تجربه شوي دي. بیا د لوی افغانستان ویره، پښتونخوا د افغانستان خاوره ده چې د 1893 د ډیورنډ کرښې له مخې
ویشل شوې ده. نو دا په 1893 کې انګریزانو وویشله، بیا د انګریزانو د تګ نه وروسته دا پنجاب ته حواله شوه، دغه زمونږ دغه خاوره. نو اوس دوی هم دغه یو ویره ورسره د لوی افغانستان نه. نو دوی د هغه وخت کې خو کوشش خپل وکړو چې کله د پاکستان جوړ شو، نو دوی خپل ډېر کوښښ کوو چې په افغانستان کې داسې ډلې پیدا کړي چې د هغې د لارې په افغانستان کې بې ثباتي او جګړې پیدا کړي. خو په هغه وخت کې دغه قومونه چې په دې کې یووالی زیات و، نو بیا دوی په دې فکر کې شروع چې اوس څنګه وکولی شي دوی ورته دغه وکړي. په هغه وخت کې دغه د بلوچستان تحریکونه او دغه تحریک هم ډېر د پښتونستان تحریک دا ډېر په دغه کې و، په پرمختګ کې و. نو بیا دوی افغانستان ته لاړ، دغه د عوامي نشر ګوند ځینې خلک او د بلوچان او دغه ځای نه د خپلواکۍ غوښتنه کوله. د پښتونستان مسله هم ډېره ولاړه شوې وه. نو په هغه وخت کې دوی خو د قومونو د لارې نشول کولی. بیا دوی داسې کوشش وکړو چې څنګه وکولی شي چې هلته مذهبي ډلې ځان ته پیدا کړي. نو بیا هغه مذهبي ډلې پیدا کړي، هغې بیا هغه ګوندونو سره لاره پرې خاصه کړله. دا جمعیت اسلامي چې و، دوی کوشش کوو چې هلته داسې یوه بله ډله پیدا کړي چې هغه هم په دې نامه باندې چې هلته اسلامي نظام نشته دی او باید دوی پاڅون وکړي او هلته اسلامي نظام راولي. په دې هغه ډلې نه پوهېدلې چې خپله په پنجاب کې د کومه اسلامي نظام دی او هغې خپله ته د انګریز قانون لاندې ژوند کوو، مګر هلته هغه نور هڅول په افغانستان کې د داود په وخت کې ته زیادو چې دوی هلته پاڅېږي او د نظام خلاف باندې راپورته شي. شاه مسعود په وخت کې راپورته هم شو، خو هغه بیا وځپل شو. نو په وخت کې دوی داسې د ځینې ډلې دې ته وهڅولې چې دغه مذهبي تحریکونه شروع کړي. نو هغه د خپل لاس اله وګرځول او په افغانستان کې پرې مداخله کوله. که افغانستان باثباته شي، پښتانه به د یووالي غږ پورته کړي. نو دوی سره خو دا ویره ډار همیشه وي، هغه خو په دې پوهېږي که چېرته افغانستان باثباته کېږي نو د پښتنو یووالی چې دی هغه به حتما راځي. نو له دې لپاره هم هغه دغه لاسوهنو ته دوام ورکوي. بیا د جګړه او بېثباتي د پرمختګ مخنیوي لپاره لکه دغه غواړي که نه چې افغانستان دا اوس بیا نه تکراروم، خو همدغه چې افغانستان باید د نظامي لحاظه، د اقتصاد لحاظه، هم د سیاسي لحاظه دا باید یو پیاوړی او قوي نظام نشي یا حکومت نشي. نو دې په خاطر باندې هغې ګوتې وایي جګړه د ژوند اسانتیاوې او پرمختګ مخه نیسي. لکه اوس وګوره ما مخکې څنګه ویل، ځکه دا څو لسیزې کېږي چې په افغانستان کې دغه جګړه دوام پیدا کړی و. نو زموږ اقتصاد، زموږ افغانۍ په هغه وخت کې ډېره کمزورې شوې وه. نو تر ډېر وخته پورې خپل افغانان هم پښتونخوا ته به تلل او نور هېوادونو ته به تلل د ژوند د ښه سهولتونو په خاطر باندې، د ژوند د آرامتیا او سهولت دپاره نور هېوادونو ته تلل. ځکه ټول خلک هم ځکه انسانان غواړي خپل سهولت چې داسې یو ځای کې ژوند وکړي چې هلته ورته سهولتونه ډېر وي. نو دغلته دا جګړې وي. نو دغه جګړې چا کولې؟ دغه جګړې خپل هم د پاکستان کولې. ځکه یو خو داسې چل و چې هغه زموږ اوبه هر څه چې دي هغه دوی ته لکه ایران ته په فري باندې تلل. نو دغه دوی غوښتل چې په دغه منطقه کې افغانستان د ټولو نه وروسته پاتې یو هېواد وي. ځکه که چېرته دا د دوی نه په پرمختګ او په اقتصادي پلوه قوي کېږي نو خپله به افغانستان لوی افغانستان جوړېږي. نو د دوی ولا ځکه دغه جګړو دوام ورکوو. او بیا د سولې مخنیوی د پښتنو یووالي له منځه وړلو لپاره نو همدغه په خاطر باندې د سولې مخه نیسي. د افغان حکومتونو کمزوري کول چې کله کوم حکومت په افغانستان کې راځي دوی به کوښښ کوي د پنجابي ریاست چې هغه کمزوری شي. اقتصادي او سیاسي فشارونه، نو پنجاب چې دی دغه کم حکومت چې د پنجاب دی لکه دا کوشش کوي د سوداګرۍ له لارې بندول، د سوداګرۍ لارې بندول، کراچۍ بندر، ترانزیت فشارونه. نو چې کله په افغانستان سره دوی کومه ستونزه پیدا شي یا دغه څه مسله یو په افغانستان باندې د ځینې غوښتنې هغه ونه منلی شي، نو بیا دوی دا د کراچۍ بندر به په پخوا بندوه، دا ترانزیتي لاره به یې بنده کړله، بیا به د افغانستان لپاره ډېر زیات مشکلات. اوس خو شوی دی ځکه هغه د ایران د لارې او دغه د ازبکستان، ترکمنستان دغه ټول لارې تجارتونه کېږي. نو چې اوس کله کله دوی دغه فشارونه هم غواړي په افغانستان باندې واچوي، هغه نشي اچولی. بل دا دی د افغان حکومتونو تهدید او محدودیتونه، نو دغه د اقتصادي پرمختګ ته خنډونه، نو دا ټول د پنجاب ریاست پیدا کوي. خپایل د افغانستان ملي حاکمیت ته زیان، ټول افغانستان د جوړېدو مخنیوي، د سیمه ییز ثبات ته خطر. او د اخرنۍ سلایډ هم دی پای او پیغام. پښتونخوا د افغانستان خاوره ده او د پنجابي ریاست هڅې به د تل لپاره د پښتنو یووالي ته خنډ نشي جوړولی. د افغانانو ملي یووالی، باثباتي او پرمختګ ته اړتیا، نو دغه شیونه به کوو.